یو زبردست موقع ده په رمضان المبارک کې جمعتونه آبادیږي، هر څوک راځي د جمع مونځ کوي. 13 ورځې رمضان المبارک کې ماحول جوړي، ټول خلک د دې نه 100 ورځې مخکې سړی شروع کړي، اوس خو دونه ورځې نه دي پاتې، یا 100 ورځې پس پورې دا محنت جاری ساری وساتي او 40 ورځې تکبیر اولا سره مونځ وکړي. 2 پروانې به میلاو شي انسان ته، د نفاق نه د براعت او د جهنم نه د بری کېدو. څومره لوی 2 فرمانې، ته به په منافقت نه مرې، د منافقت د عاداتو نه به بچ او محفوظ پاتې شي. او 2مه پروانه به درته دا میلاو شي چې الله به دې د جهنم نه بری کړي. نو دا د کمال کارم د رمضان المبارک کې ډېر زیات په اسانتیا او په سهولت سره حاصلي، بس لږه توجه، لږ محنت، عزم او اراده غواړي. نوافل تمام در تمام په خپل زندگی په دې رمضان المبارک کې راول. ګورئ پښمنی ته پاسو د تهجد اهتمام وکړو، هر 100 رکعاته کولی شي، 8 رکعاته کې، 12 رکعاته کې، 6 رکعاته کې د تهجد مونځ دی. د دې عادت واخلو، بیا سحر چې نور روچت شي آرام او راحت هم حاصله وه او راپاسه 2 رکعاته، بهتر دا دي 4 رکعاته مونځ وکړه. بیا خپل کار روزګار منډه تړله هر څه چې کې تا ته د هغې اختیار دی. ساختي کې چې نور لږ اوچت شي، نور خطونه 1.5-2 غنټې بعد بیا د ساختي مونځ وکړه. نوافل ټولو کې خلکو کې نیت ته مسله، نیت هېڅ نشته، بس وایي نفل مونځ کوم بس دا کافي ده. رکعتونو کې خلک تردد کې، بس د 2 رکعتو نه شروع کېږي، څومره ډېر چې ته کولی شي، ټول نفلونه دقه سي دي، څومره ډېر رکعتونه کولی شي او بس په نیت کې صرف او صرف دا ویل کافي دي چې بس نفل مونځ کومه. نو دا مونږ کله اودس کوو مکروه وخت نه، فوري 2 رکعاته نفل مونځ تحیت الوضو کو، جمعات ته راشو مازدیګر مونځ نه پس ټیم نه، سهار اذان نه نور خطو پورې ټیم نه، ځکه دغې کې نوافل نه کېږي. په دغې وخت کې تحیت المسجد مونځ شروع کو، صلات تسبیح مونځ هغه زده کو او د هغې موافق بیا محنت او کوشش هغه من خپل جاری او ساری وساتو. بهتره دا ده روزانه د ورځې یو ځل صلات تسبیح مونځ کو، 10-12 منټه پې ټول لګي. د شپې یو صلات تسبیح مونځ کو، ثوابونه خو ثوابونه دي، یو کمال به موږ ته دا حاصل شي چې د اوږد مونځ کولو توفیق به موږ ته میلاو شي. اوږدو مونځونه موږ له ځکه نه راځي چې غټ غټ صورتونه هم نه دي یاد کړ، نو د صلات تسبیح په ذریعې سره مونځ اوږدیږي. نو صلات تسبیح د دې اهتمام هم پکې وکړو. سحر چې پیشمني ته موږ پاسو، په دغه وخت کې د استغفار ډېر زیات تاکید کړی شوی. تسبیح راوالو کم استغفار چې راځي، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. کم استغفار چې راځي، نور نه راځي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د دې منګه اهتمام وکړو ځکه چې دا د اهل ایمان علامت دی چې دوی د پښمنی په وخت کې استغفار کوي. زنانه د اخلی پخلی په کارونو کې لږ ډېر زیات قلت پیدا کی او هغوی خپل اوقات په دې رمضان المبارک کې قیمتي کی. موږ سړي م ورسره ډېره زیاته ګزاره وکړو. د ګزارې کولو مطلب دا دی چې بس د ضرورت مطابق بس محدود خوراکونه تیاریږي، ډېر زیات قسمه قسم خوراکونو تراولو سره د هغوی اوقاتو ته نقصان رسي. او خپل هم ورسره په هغې کې تعاون او امداد وکړو. په تعاون او امداد کولو سره به موږ ته اجر او ثواب میلاویږي، ځکه چې پیغمبر علیه السلام به د خپل اهل و عیال سره په خپل کور کې د کور په کارونو کې امداد او تعاون کو او د هغوی اوقات به محفوظ شي او بچ به پاتې شي. بیا د هغې سره سره د بازار کم اوقات دي نو دا ډېر زیات محدود کو، د بازار اوقات ډېر زیات محدود کو. په داسې وخت کې بازار ته د ضرورت دپاره ځئ چې رش نه ټول خلک مازدیګر کې راوځي، تاسو سحر کې ځئ، ماسپښین کې ځئ، د ضرورت څیزونه اخلئ او بس پوره کوئ. بغیر د شدید ضرورت نه بازارونو ته مه ځئ. هسې بازارونه د الله خوښ نه دي او د رمضان المبارک کې چې بد نگاهي بد نظري وشي یا که نور هېڅ څه مونه شي، وخت ضایع شي، نو دا ډېر سخت نقصان او ضرر دی.